ما د جامع محمدی نه غیر چا پیره کورونو ما د اوږې ته پچې اچولې ده، ما لاس کې بالټې ګرځولې، زه هغه وظیفه خور ملایم، زه هغه ټکړو والا ملایم، ما هغه سړی روټۍ خوړلي، زه هغه ملایم، ما سار ناشته کې انډا اور پراټا نہیں کھایا ہے، زه ټکړو والا ملایم. زه وظیفه ما هغه وخت هم چاته ازار نه دی کړی که هلته ماته چا وظیفو ټکړو والا ویلي. موږ ته علمای دیوبند کم تربیت را کړی، ما هغه وخت کې چاته ازار خیر ما هلته هم دا واز کوم تاسو الله وبخه د مدرسې طالب دروازه کې ولاړم، وظیفه راوړئ، الله مو وبخه وظیفه راوړئ. که هغه ټایم ما ته چا کنزل کړي، ما خو پرون د خپل سر قاتلم د الله د رضا دپاره معاف کړو. ما ته اکابر علماء دیوبند سبق دا را کړي. مونږ دیوبندیان انتقام نه پیژنو، مونږ دیوبندیان بدل نه پیژنو. مسلمان کې به د انتقام ماده نه، مسلمان به درگذر کوي. خاتم الانبیاء فتح مکه په موقع باندې درگذر وکړ، امارات اسلامي تحریک طالبان درگذر وکړ، د مسلمان شیعه به درگذري معاف کولی. رب قرآن کې فرمایي والصلح خیر، پروغه کې خیر دی. ټول وایي پروغه کې پروغه کې پروغه کې پروغه کې پروغه کې چې روغه کې خیر دی. دشمنی ختمول پکار دي که نه؟ منځونه مه کوه، تسبیح مه اړوه، حجونه مه کوئ، او دشمني خو به کوم، بدل به اخلم، بدل به اخلم. په ځمکو جنګېږي، په پولو جنګېږي، توجه. او دا په ځمکو په پټو چې جنګېږي او مړ شي، دا درانه پښتانه په حجره کې ناست دي، وایي او دې کتا ډېر غیرتي و، پلار نکاح ډوکي ګټل ځان یې پې قربان کړ. په ځمکو چې جنګېږي غیرتي دی، اسلام باندې جنګي دهشتګرد دی. انشاءالله ور بشي، خبر بشي، او الته کې سم برابر بشي. پته به دې ولګي صبر وکړه چې ګړې وړې ووایه، عالم پسې ملا پسې ووایه توجه. ما هغه وخت هم چاته ازار نه دی کړی، ما دروازې ډبولي، ما ویلي چې تاسو خدای وبخه وظیفه راوړئ. زه په مدرسه کې قرآن زده کوم، ماله وظیفه راکړې. زه حدیث زده کوم، ماله وظیفه راکړې. زه دین زده کوم، ماله وظیفه راکړې. زه حیا زده کوم، ماله وظیفه راکړې. زه شریعت زده کوم، وظیفه راکړې. طریقت زده کوم، وظیفه راکړې. چا ټوکړه راکړه، چا سړه راکړه، چا د ډېرو ورځو زړه راکړه، چا رال د خپل دروازې مخې ته دیکه راکړه. زه هغه وظیفو ټوکړو وایم ملایم، زه هغه چې بجلیګر مولوي صاحب خبره چې تا ورته چڼې مړې وې، زه هغه وظیفو والا یم. خو وښیم درته هغه وظیفو ټوکړو والا ملا عمر مریدانو درله امریکا په لړزان کړې ده. نن چې کفر یریږي، دا هغه سپر پاور نه درله بالکل ګول صفر پاور جوړ کړه، صفر. دې وجه نه مساجد د مسلمان په امداد په چانده چلېږي. دا مدرسې دي زما استاد مال جان ولګي.